نو بعد یو زمیندار کس په خودور ایمان مضبوطی زمونږ یو ملګرو خبره کوله وی عام یو کس زمیندار کسو زمونږ کلي کې وی دومره پوخ ایمان والو چې یو کس ورسره څه جګړه پیدا شوه او هغه ته لږ ظلم ورسره وکړو وی هغه کس دغه دکاندار دومره پوخ ایمان والو وی سترګو نه اوښکې لاړې جومات تړی 2 رکعات یې وکړل وی چې الله زما خو هېڅوک نشته خو ته مې ربې خدای که دا تمام دنیا زما امداد له راشي زه ستا په امداد کې نه قبلوم نه اخلم خدای ستا امداد غواړم دې دی کې ستا امداد یې غواړم او یې که دا ټوله دنیا را په دی مې یقین هم نشته دا ملګري راته ویه که هغه چې چا سره ظلم وکړي کور ته ته درشله کې راپه خپې ماته شو نو چې خپې ماته شو نو هغه وی وویم چې ورشئ دې پلانکي سره مې ظلم وکړو ده ته مې خبرې وکړې وی هغه لاړ نو هغه کس ته ووی نو ګوره د ایمان والا خلک رحمدلي وي وی هغه ته وی چې پته نه وي چې جومات کې څه دعا وکړه راشي سړی خو پرېږدي دا خپه ماته شو وی هغه وایي چې ماله دې راشي زه تېنه معافي غواړم نو لاړو سره نو ورته وی معافي راته وکړه ظلم مې در سره کړی دی نو هغه راته وی اوس وی دا په کار دا چې لږ مخکې دې غوښتی وی که نه وی خیر د اوس راته دعا وکړه نو جوړه هلته کې لاس اوچت کوي ربه دې سړي ته خو تکلیف میلاو شو خدایه ما ورته هر څه معاف کړي دي ده ته بیا صحت ورکړي وی څه موده بعد الله تبارک تعالی بیا ښه کړه ګوره د الله امداد غواړي ښه د مخلوق امداد پرېږدئ